بسم الله الرحمن الرحیم. محترم و افغانان ورونو خوندو لودین صاحب، د نړۍ په هر کونج کې چې یاستئ دغه اتم پروګرام ته ښه راغلاست درته وایم. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ واوسئ او دغه څو دقیقې چې زموږ سره تېروئ په خوشحالي او په ارامي باندې تېرې شي درباندې. بسم الله الرحمن الرحیم. زه هم په خپل وار تاسو ته درانه صاحب سلامونه او نیکې هیلې او له دې لارې نه ټولو وطنوالو ته په ښو شیبو کې سلامونه وړاندې کوم. هیله ده چې ښه روغ او خوشحاله اوسي. مننه. محترم لیدونکو، ډېر معذرت غواړو چې ځینې تخنیکي مشکلات دلته راته پیدا شوي وو. په هغه خپل وخت باندې هم شروع نه کړي، یوه دقیقه 2 دقیقې ناوخته شي. په هر صورت باندې خدای دې وکړي چې دغه پروګرام تاسې په خپلو ټولنیزو پاڼو کې شریک کړئ، تر څو نور دوستان او وطنوال هم د دغو محتویاتو نه هم دوی ګټه واخلي او هم خپل نظریات موږ سره شریک کړي چې موږ ګټه ترې واخلو. لودین صاحب، پروګرام به شروع کړو که څنګه؟ نو پروګرام به د هغه ځای نه شروع کړو چې هغه ته را رسېدلي وو. هغه ټوله هغه نقشه به وښیو چې موږ کوم قدمونه راخیستي تر اوسه او چیرته ولاړ یو. دغه د موږ او تاسو د هغه نقشه د پروګرام ده. مهرباني. نو موږ د انسان د ودې مراحل مختلف اړخونه چې لري، په هغه باره کې دغه پروګرامونه موږ جوړ کړي. دغه پروګرام اصلا ټول د دې لپاره ده چې په افغانستان کې د سولې ذهنیت وده وکړي او پیدا شي، او دغه لپاره موږ په مختلفو پروګرامو کې هغه اړتیاوې او وړتیاوې چې په افغانستان کې موجودې دي په هغه باره کې بحث کوو و باز در محتوای یعنی ضرورتها و قابلیتها ما سر موضوع مهارت‌های نرم بسیار اصرار ورزیدیم و امیرم مشاهده کردیم که یک ضرورت بسیار مهم است و در اوج قابلیت‌ها و ظرفیت‌ها هم وجود داره، منتها به صورت درست منسجم نشده. از او خاطر ما از اینجا شروع کردیم که برای رشد انسان چندین مراحل وجود داره. از شروع میشه از ساحه محتاجی و بعد از او که رشد و نمو کنه به ساحه خودکفایی و استقلال میرسه و بعد از او هم که زیادتر رشد و نمو میکنه به ساحه عالی و به دوره فلاح و سلام میرسه. و ما ایرم گپ زدیم که برای رسیدن به ساحه خودکفایی چندین موانع وجود داره که یکیش زبان است، یکیش هم عدم وجود یک مقصد که ما برای چی زندگی میکنیم، و سوم انضباط است که سری 3 موضوع ما در پروگرام‌های سابقه گپ زدیم و این پروگرام‌ها در افغانستان پیس چنل در یوتیوب موجود است، میتونن شما برین. باز در پروگرام گذشته ما سر 3 مانعی که وجود داره که انسان از ساحه خودکفایی به ساحه فلاح برسانه. او 3 مانع، یکیش مدیریت ایگوست، دیگه شفا متفهیم است و دیگهش هم تعاون است یا عدم تعاون. دیگه در پروگرام گذشته ما سر مدیریت ایگو گپ زدیم و امروز این تخصیص دادیم به افهام و تفهیم. محترم دورانه صاحب، یک کسی از ما سوال کرد که خوب این پروگرام شما که به این رقم از این برای کی است؟ یک سوالی بود که ما خود درست است، یک چیزی بسیار مهم بود که سریعی صحبت داشته باشیم که برای کی است؟ برای اطفال مکاتب است، برای پوانتون است، یا در کدام جای باید جا بجا شود؟ ما به شکل عامش برش گفتم که این برای هر کس است و در هر سطح زندگی اگر باشه، برای که این مهارت های نرم مطلبش در تمام سطوح، حتی همراه والدین که در خانه با هم زندگی میکنه، همراه اطفال خود
در مکتب امرای معلمین و شاگردا، در پوهنتون، حتی مامورینی که در یک نهاد زندگی میکنن و کار میکنن، و یا مملکتی که به شکل از اشکال رهبری میشه، و یا یک شخص حداقل امرای خود میخواه که به مراحل رشد خود طی کنه. نمیفهمی جواب چقدر درست بوده یا نبوده. یعنی ما میخوایم که کمی امی سوال پیش از که بریم به موضوع اصلی، یک دقیقه اگر سر ازی مکس داشته باشیم که برای کی ها هست، برای ازی که مردم سرسری اگر ببینن و همون تو تیر شون که خوب یک موضوعی است که به ما ربط نداره و سبب چندان مهم نیست، یک موضوع سطحی است و عملی نیست. یک رقم سوال کرده بودن که در زندگی ما چندان البته شما خود سرگردان ساختین. ما میخواستم که ببینم که مشکلات جامعه ما در کجا ای جایا قرار داره. و ډېر سوال هم کړی ده او ښه تشریح دې ور کړی ده لودین صاحب. زه به خپل نظر خلاصه کم دلته. زه فکر کوم چې دا یو لکه یو افزار ده، یو آلات چې انسان ده، یو مهارت ده چې هر انسان یې ولري، یو وخت به په درد وخوري. اول خدا. بل زه فکر کوم هر انسان چې د بل انسان سره تعامل کوي دغسې مهارتو ته ضرورت لري. نو خصوصا هغه خلک چې د دوی تعامل د نورو خلکو په ژوند باندې یا مثبت یا منفي تاثیر کوي. نو که چیرته هر انسان، خصوصا دغه افغانستان کې چې دوی ته چیز فهمان یا ځانونه هم چیز فهمان بولي، او دوی غواړي چې د افغانستان سرنوشت تعیین کړي، د افغانستان په سرنوشت کې دخیل واوسي، د دغه خلکو لپاره دغه مهارتونه ضروري دي. د ځینې نورو خلکو لپاره چې تنها مثلا په یوه خیمه کې ګوښی اوسیږي او خپل عبادت کوي او د بل چا سره غرض نه لري، د هغو لپاره دا مهارتونه به ګټور وي، اما ضروري نه دي د هغو لپاره. اما که چېرته څوک په کورنۍ کې د خپل اولاد سره تعامل کوي، ښځه میړه د خپل منځ کې تعامل کوي، که په مکتب کې، که په دفتر کې د حکومت یا په دفتر کې د یو شرکت، او دی د نورو خلکو سره تعامل کوي، خبرې کوي، د دې لپاره چې دغه خبرو نتیجه مثبت واوسي، د دغه خبرو نتیجه یو د بل په ژوند باندې ښه مثبت تاثیر وکړي، نو دغه مهارتونه ورته ضرورت دي. دغه مهارتونه عموما ځینې خلک په طبیعي ډول په هغه د ژوند د حقیقت واقعه باندې د حقیقت هغه زنجیر چې موږ خبرې پرې کړې وې په هغه ساحه کې په دوی په محیط کې، په چاپېریال کې، په تعلیم او تربیه کې ځینې دغه مهارتونه زده کوي او دوی ډېر بریالي وي. ځینې نور خلک متاسفانه چې نه یې زده کړي، نو د دوی ژوند له مشکلاتو نه ډک وي. موږ ځکه په دغه باندې د بریالوژي نوم کېښود، دغه مهارتونه د انسان د بریا لپاره دي. نو که هر انسان غواړي چې په ژوند کې بریا ولري، د نورو خلکو سره ښه اړیکې ولري، وطن ته، ټولنې ته او نورو خلکو ته خیر ور ورسیږي، د لړم په شان هر نفر چې وویني هغه نه ورکوي، څه ورته وایي، ټک نه ورکوي، ټک نه ورکوي. د هغو لپاره دا شرایط ضروري دي، دغه مهارتونه ضروري دي. یعنی دا د ژوند او د کامیابۍ، ځکه چې دلته موږ هغه سطوح د استقلال او د فلاح په لوري باندې دا زنجیر کړی لیدلی دي، چې که چېرې یو شرکت، یو کورنۍ، یو مملکت، یو شخص وغواړي چې د صلاح او فلاح او د عالي سطحې ته انکشاف وکړي، دغه خنډونو نه تېرېدل پکار دي، یا دغه موانع مخکې پراته دي، او له دې نه غفلت سبب د دې کېږي چې همیشه خلک ولو که ځان ډېر لوړ هم وګڼي، خو هغه د یو محتاجي په سطح کې پاتې کېږي. او داسې مې ځینې خلک ورته وایي چې دغه یه آدم بسیار مضر است.
نو هغه نفر امکان لري په خپل پوه نه وي چې زه مضر یم، ځکه آگاهی او شعور ونه لري دغه موضوع نه. اما نور خلک چې دغسې تعریفوي، سبب یې دا ده چې دغسې مهارتونه نه دي زده کړي یا توجه یې نه ده کړې ورته. نو ډیره مهمه موضوع ته تاسو اشاره وکړه. نو همدا علت ده چې د یو له مسایلو نه د افهام و تفهیم چې نن موږ او تاسو خبرې کوو، په دې کې هم ستونزه ده چې د خپل پیغام په څه شکل یو ځل بل سره خلک تبادله کړي. لکه چې وروسته به یې ووینو، هغه راځو ورته ډېر ژر به ورته راسو. نو لږ زره به په مخ لاړ سو، یو هغه د پخواني پروګرام باره کې به لږ زره مقدمه مو ورکړو. نو پخواني پروګرام کې موږ په دې باندې وویل چې موږ د نورو خلکو سره چې معاملې کوو، راکړې درکړې کوو، د 5 حالتونو جدا نه دي. هغه دا ده چې موږ ته نه د ځان ګټه غواړو، دا چې دوی ته ګټه ورسیږي، که ګټه ونه رسیږي هغه په دوی پورې اړه لري. اما زه د دې لپاره معامله کوم چې ماته ګټه ورسیږي. یا که چېرته یو نفر قسم د دې چې هغه مضر معرفي سي، هغه وایي چې زه ځم چې ماته ګټه ورسیږي او هغه بل نفر ته تاوان ورسیږي. داسې آگاهانه او شعوري میخواهد که به دو نفر دیگه ضرر برسه و برای خودش فایده برسن. یک حالت دیگه است. حالت دیگه هم این است که برای خود ضرر قبول میکنه، ضرر کمتر قبول میکنه و که نفر دیگه حس کنه که برای زو فایده رسیده تا که ضرر بیشتر برش نرسه. و یگان حالت میه که میگه خیر است برای من ضرر برسه، اما درد ببینم یا رنج ببرم، مقصد میست که اون نفر دیگه هم رنج ببره، طرف مقابل هم رنج ببره. طرف مقابل هم رنج ببره. اما کسی که به این اشکال، به یکی از این اشکال معامله میکنه، در زندگی خود به صورت مداوم هیچ وقت موفق شده نمیتونه. موفقیت او وقت میه که امی حالت پنجم که هم فایدهش برای ما برسه از این تعامل و هم فایدهش به طرف مقابل برسه. اون وقت است که باز ما از مرحله که محتاجی باشیم به طرف خودکفایی میریم، اگر در خودکفایی باشیم به طرف سلام و فلاح میریم. یعنی اثرات ناگوار خودخواهی و ایگو است که در تعاملات سبب این نوع تعاملات میشه. یعنی اکثرا یک مانع بزرگ در راه پیشرفت و انکشاف به سوی فلاح است. نو افهام و تفهیم په باره کې څه ده، نو ډېر مهم هغه دغه ده چې هدف د افهام و تفهیم چی شي ده. دا د موږ او تاسو د نن ورځې موضوع ده چې په دې معنی خبرې کوو. نو هدف د افهام و تفهیم د تفاهم منځته راوستل دي، یعنی ایجاد تفاهم. ما امرای که دیگه گپ میزنیم، معلوماتی که بر دیگه ارائه میکنیم تا که بالاخره به تفاهم برسیم، یک تفاهم ایجاد شود و یک هدف مشترک موضوع برآورده بتانیم، یک چیز دیگه بتانیم. از مو خاطر ما امی افهام و تفهیم در طول تاریخ نمیتونه تکامل کرده در زندگی اجتماعی مردم. یا اگر بگویم که همین تحولات و انکشافاتی که در طول تاریخ در بین جوامع انسانی به وجود آمده نتیجه افهام و تفهیم است و عدم افهام و تفهیم یا عدم تفاهم است، یا نتیجهش تفاهم است یا عدم تفاهم. یکی جنگ شده و مردم سریعی دیگه بیل و راشبیل و تفنگ و تفنگچه و شمشیر واس کرده یوازی ازی که یکی دیگر رو در بغل بگیره و علتش عدم تفاهم است. یعنی در مرکز تعاملات اجتماعی افهام و تفهیم یک رول مرکزی را داره. اگر به شکل درسترش به یک مخرج مشترک که شما یگان وقت میگین به یک هدف مشترک برسن و با هم دیگر تعاون بکنن و به طور پیشرفت نائل میشن. اگر نتانن و بالاخره انرژی تخریبی شکل میگیره، سبب تخریب یک دیگر و سبب زیان میشه. یک موضوع بسیار مهمی زندگی است واقعا.
په ټولنیزو پاڼو کې خلک خبرېږي د یو نفر چې یو مضمون هلته شریک کړي دغه د افغانانو تفسیرو ته چې غوږ ونیسئ اکثر تفسیرې داسې دي چې یو بل ته کنځا کوي په عوض د دې چې یو د بل احترام وکړي یا تفاهم منځته راشي داسې خبرې کوي چې تفاهم له منځه نه لاړ شي او اکثرا داسې پیښیږي رښتیا هم نو په دې اساس باندې دغه پښتو کې یو ډېر مهم متل دی چې وایي چې خپله ژبه هم کلا ده هم بلا رښتیا هم نو دا مهمه موضوع ده چې موږ ټول افغانان حتی ټول بن بشر باید دغه موضوع ته متوجه شي چې یا د تورې زخم علاج کوي اما د ژبې زخم علاج نه کوي نو رښتیا نو دا یو ډېر مهم متل ده او علاوه په دې چې پښتنو دغه ته یعنې په پیړیو د موضوع ته متوجه دي اما داسې کار نه ده سوی تر هغه ځایه پورې چې زما څېړنې ښیي چې پښتنو کې دغه موضوع تر دې اندازې ورسېږي چې دغه د ځیږ پښتون یو فهم چې خلک ترې لري هغه کم سي او خلک یو د بل سره تفاهم ته ورسېږي او دغه متل چې دلته دوه برخې پکې زه ګورم چې هم کلا ده هم بلا نو زیاتره د بلا له برخې نه سره له دې چې موږ په ټول د تاریخ کې دا معنا د دې لري چې دا د یو لوی مثبت کلتور او تحقیق نه راوتلې خبره ده ډېر فهم پکې شته اما په عمل کې د کلا په تور باندې ډېر ګټه اخیستل شوې ده یا د بلا په شکل باندې یعنی تر اوس خو چې د افغانانو حالت چې سړی وګوري زه فکر کوم چې د بلا په قسم ډېره ګټه ترې اخیستل شوې یا د بلا په قسم ډېر استعمال شوې ګټه خو نه ده چې د بلا په شکل باندې استعمال شوې ده یو بله موضوع زه غواړم مطرح کړم مخکې له دې چې بیا هغه جزئیاتو د افهام او تفهیم ته لاړ شو هغه دغه یو سرسری تیر شو دغه د واقعیت حلقې باندې چې د دوستانو هغه حافظه هم تازه سي دغه موضوع ډېر بحث پې شوی ده یو ټول پروګرام ده په یوټیوب کې خلک کولی شي چې دا وګوري هغه داسې ده چې دغه د موږ باورونه د موږ عقیدې هغه موږ چې څه یو لید لرو د دنیا چې دا دنیا څه یو ځای ده څه یو دنیا کې موږ ژوند کوو دا له درو شیانو نه پیدا کیږي هغه د موږ محیط او چاپیریال د موږ تعلیم او تربیه او د موږ د ژوند تجربه دا درې شیان د موږ د ژوند تجربه د موږ باورونه او عقیدې او هغه نمونه د موږ چې د دنیا نه لرو په خپل ذهن کې له دغه نه پیدا شوی بیا دغه باورونه او عقیدې او دغه د نړۍ نقشه د ژوند نقشه د موږ فکر او پندار تعینوي کله کله د موږ فکر او پندار په دغه عقیدو باندې تاثیر هم کوي نو داسې یو حلقه د زنځیر دلته منځته راغله د فکر او د باور له منځه بیا د موږ فکر او پندار چې د موږ احساسات او عاطفې او هیجانونه تعینوي کله کله د موږ هیجان او عاطفې د موږ په فکر او پندار باندې هم تاثیر کوي نو دلته د زنځیر یوه بله حلقه رامنځته شوله او د موږ احساسات او عاطفې او هیجانونه چې پیدا کیږي هغه د موږ رفتار او د موږ عمل او موږ څه عمل یا عکس العمل ښیو هغه تعینوي او د هغه په نتیجه کې کله کله د موږ عمل د موږ په احساساتو تاثیر کوي نو دلته یوه بله حلقه په دې زنځیر کې را پیدا شوله او بیا د موږ رفتار او د موږ عمل دغه د موږ د ژوند پیامد او پایلې او حاصل څه نتیجې ترې راځي دغه ټول یوه تجربه کېږي او دا تجربه بیرته راځي دغه اول صندوق ته دغه یوه حلقه ده د واقعیت چې تاثیر کوي دا ورځني تعاملات تقریبا د همدغه چوکاټ په منځ کې روان دي یعنی دغه ورځنۍ زندگی همدغسې روانه ده او واقعا دا ډېر مهمه برخه ده
که هر څومره یو څوک په دغه دننه 4 حلقې چې تاسو ویلي چې په دې باندې د ښوونې او روزنې او د دې د ښه تشکیل یا ترکیب یا انکشاف په اړه باندې سرمایه گذاري یا پانګونه وشي، همیشه به د عمل او اقدامات رفتارونه به داسې وي چې مثبته نتیجه او پایلې او محیط به په دې باندې اصلاح کیږي، ورو ورو اصلاح سوی او د تعاون او همکاري او چاپیریال د نورو نسلونو یا په همدې ترتیب د نورو د باورونو په اصلاح او په ترمیم او تعمیر کې برخه اخلي. دا یو ډیره بنیادی موضوع ده. زه وایم چې اوس ماته دا را فکر شو چې هغه یوه کیلي چې ما انتخاب کړې ده دا د هغې کیلي دننه قلف ده په اصطلاح. بیخي درسته. نو موږ چې د نورو خلکو سره تعامل کوو، دغه 5 تعامل نیتونه چې موږ بحث پرې وکړو، د ځان ګټه، د نورو تاوان، د ځان تاوان، د بل ګټه، د دواړو خواو تاوان او د دواړو خواو ګټې، دا ټول له دغه حلقې نه را پیدا کېږي. دغه څه خل تجربه موږ لرو، څه خل محیط کې ژوند کوو، څه خل تربیه او روزنه مو لیدلې ده. دغه عبدالزادگی باره کې به وغږېږو. په افغانستان کې عبدالزادگی یا تربګني یا تربرولی هر نوم باندې چې یادېږي په مختلفو منطقو کې له دغه جنه پیدا شوی. دا محیط کې ورته یایي. داسې سوال په افغانستان کې چا نه ده کړی چې آیا موږ کولی شو دغه د موږ تربور په دوست بدل کړو. اما داسې سوال همیشه کېږي چې دښمن دې وپېژنه، د تا تربور د تا دښمن دی. ول پیل د زندگی نه همدغه منفي رقابتونه او د محیط نه د تعلیم او تربیې او د روزنیز چاپیریال ډیر مهم رول لري. که چیرې اصلاحات او دغه مسایلو ته توجه وشي یا د دغه بنیادونو د اصلاح لپاره که د ښوونیز چاپیریال او د ټولنیز مناسباتو جوړښتونه مثبت سي، دا کار کېدای شي. او یا داسې په خپله دغه فکرونو د باورونو د هغه دننه نقشو په جوړولو باندې کار وشي. یعنې په هر ځای کې د کار فرصتونه شته د اصلاح لپاره. رښتیا. نو که په مخ لاړ شو، دغه د مفاهمې یا د افهام او تفهیم ابعاد څه شي دي، په دې باره کې موږ څېړنې کړې دي او لودین صاحب خو لیدلی، ما کتاب هم په دغه موضوع لیکلی ده. دغه د زعامت مقام کې په دغه موضوعاتو ته ډېر اهمیت ورکړی شوی. نو د موږ افهام او تفهیم د نورو خلکو سره دغه د مفاهمې ځینې قوانین دي چې که هغه قوانین باندې سړی پوه شي، نو دوی ډېر په ښه رقم سره د نورو سره افهام او تفهیم کولی شي چې تفاهم ته ورسیږي. دا 7 قانونه دي چې موږ به نن معرفي کړو او د روزې نه وروسته به انشاءالله بیا په جزئیاتو باندې بحث وکړو. 6 حالتونه د نفس دي چې موږ د نورو خلکو سره غږیږو. موږ په یو نفسي حالت کې یو چې هغه څه شي دي چې نن به تعریف کوو، بیا به په راتلونکي پروګرامو کې د مبارکې د روزې له میاشتې نه وروسته به بیا پرې وغږیږو. او 5 نیتونه چې په دې باندې موږ د ایګو په مدیریت کې وغږېدلي یو، دلته په دغه ساحه کې به هم پرې وغږیږو. او دا یو د بل سره دغه کړۍ دي، یو د بل سره ارتباط لري. نو مخ په لاړ شو، دغه 7 قانونه که انسان پرې پوه شي چې څه شي دي او په څه رقم سره کار کوي، د دوی ژوند به ډېر اسانه شي. زه ووایم چې دغه د مځکې قوه جاذبه زمین، اگر ما در ورش گپ بزنیم، پیش از اینکه آیزاک نیوتن او را تعریف کرد و چی است، وقتی که اما قصهش است که زیر درخت ششته بود، درخت سیب، یک سیب آمد افتید در کلهش خورد. بعد از او را متوجه ساخت که در برای فکر کنه که چرا افتید و چرا آمد و چطور شد، که بالاخره تعریف کرد که قوه جاذبه چی است، قوه جاذبه زمین.
بعد از او که او تعریف کرد بسیار اختراعات در دنیا به وجود آمد، حتی طیاره و راکت و کلی چیزا را اختراع کرده تانستند. اگرنی بشریت پیش از آیزاک نیوتن هم از گراویتی خبر بودن و امرش یک روابط داشت که به یک رقم استعمالش کنن، اما تا وقتی که صحیح تعریف شد و فهمیده شد ازش استفاده کرده نمیتونست. و یعنی دغه په قوانینو باندې پوهیدنه او دغه نه کار اخیستنه سبب د تحول راځي. و د تحول راځي. کني هم دغه قوانین د جاذبې خو هلته موجود وو، داسې نه ده چې پاس له هغه داسې مڼه راولوېده او بس دی هغه پیدا شو، دی له هغه نه خبر شو، منتها په دې باندې تحقیق شروع کړو پیل او دا تشریح او توضیح کو په دې باندې پوه شول. له دې نه د ګټې اخیستو هغه وسایل زمینه ورته مساعده شوله دته او نورو ته. نو موږ به دغه قوانین دلته تعریف کوو، یعنې وبښیو چې دغه قوانین دي په جزئیاتو ډېره خبرې نشو کوی اوس، لکه وخت هم نه لرو او مهم موضوعات دي، یعنې نه غواړو چې سرسري پرې تېر شو. نو اول چې دا د حالت او وضعیت قانون، دا لیست به جوړ کړم بیا به سره پرې وغږېږو. د حضور قانون، د فرضیاتو قانون، د مکان او ظرفیت قانون، د عاطفه او احساسي پوهې قانون، د تقدیر او ستاینې قانون او د حقیقت قانون. دې ته په انګلیسي باندې ځینې دوستان امکان لري یا په پښتو ښه نه پوهېږي یا په دري ښه نه پوهېږي، اما په انګلیسي باندې وارد دي، نو دوی ته به په انګلیسي باندې ووایو the law of state, the law of presence, the law of assumptions, the law of space, the law of empathy, the law of acknowledgement, the law of truth. دغه او قوانین دي چې د موږ ټول هغه کمیونیکیشنز د نورو خلکو سره دغه او قوانین تنظیموي، د تنظیم قوانین دي چې په څه رقم سره تنظیم سي. که موږ غلط استعمال کو غلط تفاهم ته رسیږو یا تفاهم ته نه رسیږو، او که درست استعمال کو تفاهم ته رسیږو. یا کمیونیکیشن د دغه قوانینو په چوکاټ کې اصلا اجرا کیږي. څومره چې خبرتیا ورنه ولرو له دې قوانینو نه او رعایت د اصولو یې وکړو، نو د موږ او تاسو کمیونیکیشن خپل نتیجې ته رسیږي و نتیجه ته رسیږي. نو د حالت او وضعیت قانون هغه دا ده چې موږ د بل چا سره، زه لودین صاحب د تا سره که غږېږم، دغه نتیجه د ما او د تا د خبرو په دې کې سي چې د ما حالت څه خل ده او د تا حالت څه خل ده. یعنی دا معنا چې دغه اوس دغه قوانین په حال د اجرا کې دي، یعنی یو د بل وضعیت او حالت نه خبرتیا یا د پوهېدنه یا درک دا د یو قانون په حیثیت باندې د کمیونیکیشن د انکشاف یا پرمختګ لپاره یا د دې په چوکاټ کې سرته رسیږي. هغه د ما بینګ، کنه موږ په دې باندې خبرې کړې وې پخوا، بینګ اینډ ډوینګ، د ما بینګ، د ما ذات، د ما سیرت څه حالت کې ده. زه عصبي یم، خوشحاله یم، زه نن په قهر یم یا که آرام یم، د ما محیط د ما پشتیبانی کوي، ملاتړ مې کوي، او که د ما محیط ماته مشکلات پیدا کړي. زه که په دغه حالت کې د تا سره غږېږم او د تا حالت هم په یو رقمي، که چېرته موږ ونسو کوی دغه حالت یو د بل مدیریت کو، نو موږ سمې نتیجې ته نه رسیږو. اما که صحیح مدیریت کو بیا کولی سو چې ورسیږو. مثلا د ما د ایګو حالت څخه د زه د تا سره غږېږم، ایا زه غواړم چې ته نه ځان ته ګټه ولرم او که تا ته هم ګټه ورسیږي ما ته هم ګټه ورسیږي، ایا زه غواړم تا ته تاوان ورسوم. دغه ټول په دغه د حالت او وضعیت قانون لاندې راځي. یعنی دا ډیر مهمه برخه ده چې که چیرې یا زه یو مثال وایم چې ما او تا دواړه په داسې یو حالت کې یاستو چې د موږ ګټه ځانونو ته هم ورسیږي او نورو ته هم ورسیږي، ځکه دغه پروګرام موږ او تاسو
او بل دغه فزیکی یا دغه وسایل چې موږ کوشش کوو چې له دې نه ګټه واخلو. حالت او وضعیت داسې چې یو د بل سره یو د بل خبرې واورو، یو د بل هغه مطلب باندې پوه شو. ځکه چې داسې فکر کوم چې دغه قوانین مجرد نه دي، بلکې نور قوانین هم لکه یو زینه غوندې پایه لغه سره کومکی غوندې دي، یو تړلی شی دی. مثلا د حضور خبره د لاندې زه ګورم، دا ډېر عجیب غوندې چوکاټ ده. دا لکه یو شبکه ده، یو د بل سره په تماس کې دي او متحرکه شبکه ده که یو یې تغییر وخوري نور هم تغییر خوري. ځکه لږ زره موږ غواړو چې ساده یې کړو د ابتدایي فهم لپاره، اما بیا چې استعمال شي امکان لري په ځینو حالتو کې ډېر مغلق وي. یعنې د وضاحت لپاره دا یو له بل سره بیل شوي دي، در حال چې دا یو له بل سره تړلي غوندې دي، مخته دي. واقعا دا ډېر مهم شی ده. دوم یې څه ده؟ د حضور قانون. د حضور قانون داسې ده چې که زه د تا سره غږېږم، آیا د ما فوکس او توجه دغه موضوع چې زه ورته بحث پرې کوو دغه کې ده، او که د ما چورت بل چېرته تللی ده، او نه تنها د تا چورت بلکې زما چورت یا فکر هم په دې کې لږ ځکه دا مفاهمه یو شریک تعامل ده، او دا خپله دغه شریک تعامل یو محصول ورکوي موږ ته هم او د باندې چاپېریال ته هم د پیغام رسولو کې. نو قانون داسې تعریف شوی ده چې که چېرته دوه نفر یو د بل سره خبرې کوي او غواړي مثبته نتیجه د خبرو نه واخلي، دواړه خواوې باید عقلاني حضور ولري. یعنی هم له ځانه خبرې، هم له ماحول نه، هم له مقابل طرف مخاطب نه، یا هم یې واوري هم ووایي، او هم داسې په محیط یا چاپېریال کې دوی پیغام استوي له دې باندې نه هم خبرې چې څوک یې مخاطبین دي، چاته څه وایي. ډېر مهم قانون ده حضور. که چېرې حضور نه وي دا نور ټول شیان نه وي. رښتیا هم همدغسې ده. درېیم د فرضیاتو قانون ده. د فرضیاتو قانون باید زه داسې تشریح کړم چې موږ خصوصا دغه چیز فهمان څه خبرې کوي چې دا ورته ووایي چې فلانی داسې خبر وکړله، عمران خان داسې خبر وکړله. فرضیه داسې ده چې عمران خان د انګریز نفر ده، بس هر شی چې د یایي موږ یې په هغه عدسیه کې ورته ګورو چې دا د پلانی استخباراتو نفر ده، دا پلانی ما سند دارم که قطع ISI ارتباط داره، قطع CIA ارتباط داره، قطع KGB ارتباط داره، یا لاسپوڅ د نمونه چې استعمالي کې د دې لپاره. دغه ټول په فرضیاتو کې راځي. یعنی فرضیات کېدای شي درانه صاحب چې هغه کیسې دي چې زموږ ذهن یې جوړوي راته، یا نور خلک اچي میډیا ته، یا خلک له هغه نه ترکیب جوړوي. کېدای شي دغه فرضیات مثبت برخه هم لري، چې مثبت هم لري منفي هم لري. اما قانون داسې دی چې که موږ غواړو هغه د افهام او تفهیم نه یوه مثبته تفاهم ته ورسېږو، موږ باید یو د بل له فرضیاتو نه خبر واوسو. یعنې دننه هغه فرضیات چې موږ د یو موضوع په اړه باندې لرو یو نه خبر واوسو. څلورم یې د مکان او ظرفیت قانون ده، د لا اف سپیس. دا قانون داسې یایي چې که چېرته زه ته یو د بل سره خبرې کوو او زه خبرې کوم، دا د ما خبر نه که د انرژي یو توپ داسې ده چې د ما له خولې نه راوځي او زه تا ته در اچوم، د تا لاسونه که بند وي ته هغه نسې نیوی، که داسې نه سم نیوی، یا بیخي له نورو شیانو ډک وي، ته د لس نور شیان تشویشونه د سره دي، دا د ما خبرو ته توجه نسې کوی. یعنی دلته جای نه وي، هغه راځي از یک گوش میدره از دیگه میبره، یا است دغه وخت هم دیننه هم نځي داسې پاس وي. نو دغه د لا اف سپیس، دغه د ظرفیت قانون دغسې یو شی ده. او د دې لپاره هغه داسې وایي، قانون داسې وایي د دې لپاره مثبت تفاهم راورسېږي باید یو د بل ظرفیت ولري چې هغه نفر خبرې کوي
زه ظرفیت لرم چې هغه واورم، تحلیل یې کړم، فکر پرې وکړم او بعد له هغه نه تصمیم ونیسم چې آیا څه رقم سره تعامل درسره وکړم. داسې نه وي چې زه فقط دې ته معطل یم چې تا لا خبر نه یې خلاصه کړې، زه بیا جواب درکړم. نو یو شی چې په دې کې لږ زره زما ذهن ته دا راغی چې د مکان او ظرفیت قانون دا هم کېدای شي چې بعضې خلک د بعضو خلکو په خبرو نه پوهېږي، یعنې هغه مطلب یې نشي اخیستلی. هغه مطلب کېدای شي چې هلته د هغه موضوع د درک لپاره دننه څه شي نه وي چې تر څو هغه واخلي. ځینې مطالب دي مثلا ممکن زه د ځینې شیانو باندې پوه نه شم، مثلا د سپیس ټکنالوژي خلک ممکن د دې موضوعاتو په اړه ډیر ظرفیت ولري چې یو د بل په خبرو پوه شي، یا مثلا د سولې خلک یو د بل په مطالبو باندې ښه پوهېږي، یا د جګړې خلک چې د جګړې دننه ظرفیت هلته وي، جګړه ماري خصوصیت دي، دا هم به رول ولري. فکر کوم ډېر رول لري. هغه ژبه موږ اول معنی ژبه ده که نه، د هغه محیط ژبه باید موږ زده یي، یعنې هغه هم رول لري دلته چې چېرې د هغه محیط دي، یعنې د هغه مطلب یا د هغه علم یا د پوهې ژبه هم پکار ده. ژبه ډېره مهمه ده، ځکه که مثلا دوه ډاکټران غږېږي یو د بل په خبرو ښه پوهېږي، یو ډاکټر وي یو دهقان وي یو د بل په خبرو به نه پوهېږي، اما دوه دهقانان یو د بل په خبرو باندې ښه پوهېږي، ځکه فرضیات یو د بل پېژني. پنځم قانون چې د عاطفي او احساسي پوهې قانون ده، هغه داسې وایي چې که چېرته موږ د یو حالت سره مخامخ سو، لودین صاحب ته د ما سره وغږېږې، یوه موضوع مطرح کړې او یا یو موقف ونیسې، وپوهېدې یو موقف د یوې واقعې په مقابل کې ونیسې، که زه د دغه قانون د عاطفي او د احساسي پوهې په قانون باندې آگاهی ولرم، نو زه به اول داسې فکر وکړم چې که زه د لودین صاحب په ځای کې یم، د ما عکس العمل به څه شي، د ما تعامل به څه شي. د یو بل په ځای کې واقع کېدل او موضوع د هغه له نظر نه د یو بل چا له نظره لیدل، نه د ځان له نظر نه لیدل، هغه د ما خپله د واقعیت حلقه که زه هلته وګورم او زه د تا د واقعیت حلقې نه دې موضوع ته وګورم، نو زه کولی شم چې بیا داسې یو تعامل د تا سره وکړم چې مثبته نتیجه چې د موږ دواړو هدف دی هغې ته ژر ورسېږو. یعنې دا هم ډېر مهمه شی ده چې همدلي یا امپاتي، یعنې عاطفي او احساسي پوهه یا احساس دا ډېر مهم ده. دا موږ اکثرا د جنګ ځپلو ملکونو کې چې دا بېرحمي او په نورو باندې تعدا یا حمله او د نورو د ژوند او د هغو د احساساتو د هغو د ارزښتونو پروا نه لرل، دا د امپاتي د تخریب په نتیجه کې یا د امپاتي د ضعف یا نه بودن په نتیجه کې رامنځته کېږي، در حاله چې امپاتي یو طبیعي قانون ده د ټولو ژوندیو موجوداتو منځ کې. حتی بعضې وختونو کې نور حیوانات د نورو حیواناتو د خطرناک حالت کې مدافع ګرځي. دا یو مهمه نن سبا دا نړۍ کې چې دا واقعیت سړی ګوري، دا انسانیت خو په هم احساسي او عاطفي بنیادونو باندې ډېر کمال ته رسیږي یا انکشاف کوي. که دا تخریب یا نه وي، نو بیا هماغه د وړلو د بایللو بس یا د یو تاوان رسولو باندې هېڅ احساس نه جریحهدار کېږي، هېڅ د دې احساس هم نه کوي چې بل سړي ته څومره ضرر ورسېد، تاوان ور واوښت یا خفه سو، یا په اصطلاح څنګه انسانان یو بل ته سبب د خوشحالۍ او د فلاح شي. دا قانون هم ډېر مهم قانون ده، نه تنها په مفاهمه خو بل د بریالوژي لپاره ټولنو د بقا لپاره مهم رول لري. دغه ټول قوانین او د دوی استعمال د انسان د بریا لپاره لکه یوه بیمه ده، څه ده بیمه کوي ورته.
یعنې زه داسې فکر کوم چې دغه برخه که چېرې موږ ژوند د روزې نه وروسته لږ څه ډېره وسپړو اوږد پروګرام لرو د دې لپاره د روزې مبارکې میاشتې نه وروسته به له دغه قانون حتی هغه د تعاون قانون به وروسته ځکه چې دغه ډېر مهم ده زه فکر کوم په آخر کې به بیا راسو چې موږ به د روزې نه مخکې دغه وروستی هغه ده پروګرام ده ځکه بلې شنبې ته د افغانستان په وخت د شپې 8:30 بجې کېږي هلته به خلک د روزې لپاره چې بله ورځ د امکان لري د روزې اوله ورځ وي کار به کوي نو دغه به زموږ اخرنی پروګرام وي د روزې نه مخکې او بیا د روزې نه وروسته به دغه ښه مقدمه شوه چې دغه د افهام او تفهیم ټول اصول بیا باید لیغنه صحیح علاجی کو نو بخیر نه انشاءالله شپږم د تقدیر او ستاینې قانون ده د دې لپاره چې هغه مقابل طرف پوه شي او چې دغه د خبرو احترام کیږي دغه د خبرو ته توجه کیږي نو دغه قانون ډیر مهم ده هغه دا چې ته قانون داسې یی چې یو نفر غږیږي ته باید په کافي اندازه فوکس وکړې او غوږ ورته ونیسې او د خپل غوږ نیولو علایم وښیې یا وایې چې و رښتیا مقصد دغه شی و که بل څه دې وویلې یعنې دا ډېره مهمه موضوع ده رښتیا څه رقم سره تعامل سره کوې او داسې ونه کړي چې هغه نفر غږیږي او ته بل چېرته ګورې یا هغه غږیږي او ته په سلفون کې دلته سلفون دې راخیستی چاته جواب ورکړې یعنې د هغه په خبر باندې هېڅ پوه نه شوې دغه د تقدیر او د ستاینې قانون ده هغه خلک چې غږیږي د هغه باید داسې احساس وکړي چې د دوی خبرو ته خلک غوږ نیسي او قابل د دوی خبرې قابل د احترام دي هر وخت که دغسې یو حالت تا وکولی شو د مقابل طرف چې د پیدا کړي موافقې ته زر رسېدی شي هغه مخرج مشترک ته زر رسېدی شي یعنې دا معنا دا چې که تقدیر او ستاینه قطع شوه داسې علایم رامنځته شو چې هلته غوږ نیول نشته د مسلې یا د مطلب هغه اهمیت ته توجه نشته نو هغه فلو یا جریان د معلومات له هغه منبع نه یا قطع کېږي یا متاثر کېږي حتی په دې باندې اړیکې هم یو نوع صدمه ویني یعنې د تقدیر قانون دوباره یو هغه ده فیډبک یا د هغه دپاره یو قوت ده چې نور زیات معلومات یا په ښه توګه باندې معلومات رامخته شي یا واخیستل شي یا د معلوماتو باندې د پوهېدو مطلب په دې طریقه باندې مقابل لوری درکوي او د وضاحت لپاره هم ممکن نور ښه معلومات یا هغه مسایل یا وسایل چې په د مفاهمې په چاپیریال کې ضرور دي ارائه شي نو دا د تقدیر او ستاینې قانون هم خپل مهم رول لوبوي او آخرنی قانون څه ده د حقیقت قانون ده او د حقیقت قانون هغه داسې یی چې موږ دغه د واقعیت حلقه دغه زنجیر ما ځکه د دې لپاره راوست چې هغه داسې ده چې موږ د واقعیت حلقه موږ ته داسې عینکې راکوي چې یو مختلف رنګونه لري د هر یو هر شی چې موږ وینو د هغه رنګ نه یې وینو د هغه عینکې نه یې وینو د هغه لنز هغه عدسیه نه ورته ګورو چې هغه عدسیه څه خل رنګ لري د هغه شاته هر شی همغسې برېښي که هغه د عدسیه رنګ شین وي هر شی شین برېښي که سور وي سور برېښي نو ما ځکه دا ویلې چې دغه حقیقت هم چې خلک ګوري حقیقت د هغه خپل عدسیې له نقطې نظر نه ورته ګوري یا مثلا که زه ووایم د مثال په توګه دغه سلفون ده که زه دلته کېږدم میز باندې او 10 نفر ترې راتاو کړم ورته ووایم چې دغه ته 1 دقیقه وګورئ بعد له هغه نه لاړ شئ په میز باندې کښېنئ د دې څه شي چې تاسې لیدلي تاسې یوه فقره ولیکئ چې تاسې څه شي ولیدل نو په دغو 10 نفرو کې به په 100 نفرو کې په 1000 نفرو کې به 2 نفر پیدا نشي چې عین شی لیکلي
یعنی د هر چا د حقیقت حلقې نه تعبیر راوتلی واقعیت تعبیر فرق لري یو د فرق بل. کوي. د هر چا حقیقت چې ورته ښکاري نو هغه یو د بل نه فرق کوي. یو چاته یو شی حقیقت ښکاري، بل چاته بل شی حقیقت ښکاري، او د دې لپاره چې د حقیقتونو سره رانږدې سي نو د مفاهمه کې مفاهمه یو وسیله ده چې د یو اصلي حقیقت هم یو شی ده چې نو هغه ښه مثال به داسې که یوه دره مثلا د پنجشیر په درې ته وګورئ یا د واخان دره کې کنه د واخان دره یا د پنجشیر دره کې څوک چې په دره کې وي د خوړ په غاړه د دریا په غاړه باندې هغه محیط یو رقم ویني، څوک چې د غره په سر وي هغه بل رقم ویني. یو حقیقت بریخي هغه چې په اصطلاح کنده کې څوک وي حقیقت یو رقم ویني، د کنده نه پاس وي هغه بل رقم ویني. خدا فزیکی حالت ته چې موږ تاسو یو مثال وایو، آیا دا پیښې چې دنیا کې دي یا مثلا دا ډلې چې دي د مسایلو په ارتباط باندې خلک فکر کوي او هغو ته ګوري، دغه مختلف برخې یا مختلفو ابعادو نه چې ګوري یو قضیې ته او هر څوک یو موقف نیسي، نو دا د حقیقت د قانون له مخې نه تقریبا مخې نه راځي. ځکه دغه موږ باورونه د موږ عدسي دي. یو نفر چې په یو شکل یو نفر چې په اسلامي اصولو باندې باور لري دنیا یو رقم ویني، یو نفر چې په دهري اصولو باندې دنیا ویني هغه بل رقم ویني. نو دا سیاسي اختلافات هم تقریبا که رښتیا سړی را وګوري همدغسې قصه دي د ډلو منځ کې، یا مثلا حتی ځینې خلک مختلف شیان د حقیقت په توګه ګوري، کله کله هغه شی حقیقت هم نه یو کاذب هغه یو نظر وي، point of view په انګلیسي باندې دی. یعنی اکثره خلک هغه د دوی نظر فکر کوي چې دا حقیقت ده، خو هغه نظر خو له یوه شي نه منشا اخلي، څوک یې وایي معلومدار. خو که چیرې د هغه بنیادونه چې هغه نظرونه منشا اخلي هغه څو وایو چې هغه څه رقم وي، هسې یو نظر رامنځته کوي، که نه هغه د حقیقت حلقه چې موږ تاسو ویل له هغه نه راوځي. دا ټول یو بل باندې دغسې تاثیر کوي. په مخ به لاړ شو نو قانونه موږ دلته تشریح نه کړل، تعریف هم کړل چې څه شي دي او وښودل، یعنې just stated. ممکن چې دغه قوانین د موږ معاملې د نورو خلکو سره تر تاثیر لاندې راولي چې موږ څومره له دغو نه آگاهی لرو، چقدر ما میتونیم اینا را ازش استفاده بکنیم برای یک نتیجه مثبت و یک نتیجه مشترک که منافع کل جوانب در اوجا باشه. مخکې له دې وبښئ درانه ته مخکې له دې نه چې لاړ شو دا غواړم چې دا لږ ذره په دې یو خبره وکړو. ما یو قصه اورېدلې وه چې یو څه خلکو پخوا زمانو کې د یو موضوع باندې بحث کوو چې هغه د حیواناتو د غاښونو چې د لاندې هغه وو، بحثونه څو ورځې دوام پیدا کړ او نتیجې ته نه سره رسېدل، او بیا یو څوک پکې پیدا شو چې راځئ دغه لاړ شو هلته خپله وګورو دا شی، یا هغه د فیل د ړندو سره هغه فیل دروالی او سترګې پې تړلې وې. دا یعنی مطلب دا ده چې یو د ما حقیقت که واضح و، یو د تا حقیقت، یو د بل چا حقیقت، هر څوک په دې حقیقت کې رانښتي، یو په خپله حقیقت ده. تا مخکې د موبایل خبره وکړه چې دا موبایل نه پوهېږم دا که چیرې خپله دې ته مراجعه وشي او هغه خلک ترې تاو شي شاوخوا یې وګوري نو بیا دې حقیقت ته اصلي حقیقت ته ښه رسېدی شي. یعنی دا معنا چې د رښتینې حقیقت او رښتیا ته د رسېدو دپاره ځینې معیارونه یا خپله د حقایقو مطالعه له نږدې نه کتل دا موافقې ته رسېدو کې اسانتیا راولي. سمه. راځو ورته یو دوه سلایډه لرم بیا به خبرې پرې وکړو. سمه ده انشاءالله. نو دا و قانونه دي موږ ویلې چې شپږ
مختلف ایګویي حالتونه هم دي چې موږ د نورو سره دغه نه د خلکو سره تعامل کوو او هغه حالتونه داسې دي یا موږ چې د بل چا سره خبرې کوو د موږ هغه حالت هغه د وضعیت او د حالت قانون ته وګورو موږ د والد ایګویي حالت نه خبرې کوو یا موږ د بالغ ایګویي حالت نه خبرې کوو یا موږ د ماشوم د ایګویي حالت نه خبرې کوو دغه درې هر یو بیا دغه سره تقسیم شوی ده چې والد دغه پروګرام موږ ما د یو کتاب نه اخیستی یو پروګرام چې زه ماستر ټرینر یم په نوم د وربل ایکیدو او یو کاناډایي ډاکټر د اریک برن نوم یې ده سایکوتراپیست ده سایکوانالیست تراپیست ام ډي هم ده هغه تقریبا 15 کاله مخکې دغه شیان مطالعه کړي وو بیا یو کتاب په دې باره کې لیکلی ډېر مهم ده او دغه ایګویي حالتونه په ایران کې د ایران د اخوندانو لخوا هم استعمالیږي ډېر په دې باندې خبرې کیږي نو دا یو ډېر مهم شی ده د انسان په ژوند کې او د انسان د نورو خلکو د معاملاتو سره خدای دې وکړي چې په افغانستان کې هم خلک په دې باندې پوه شي او په لار کې استفاده ترې وکړي دا ډېر مهم شی ده رښتیا وایي د والد ایګویي حالت یا دا ده چې انتقادي حالت ده انتقادي والد یعنی سختگیر او یا نرم یا مهربانه ده دغه دوه حالتو کې راځي دا بیا نور هم څه تقسیم شوی له روزې نه وروسته به انشاءالله خبرې پرې کوو بیا د منتهی داسې تعریف کوم چې یو انتقادي دغه د ځیګ پښتون مفهوم چې په افغانستان کې ده دا د یو بالغ حالت نه ده دا د یو انتقادي والد حالت ده یعنی خلک که هر حالت کې وي ولو چې رښتیا والدین نه وي اما اکت په مفاهمې لکه د یو پلار په شان او هغه د دوی له ایګو نه منشأ اخلي دا خلک چې په خپل درس هم نه ویلی اما لرګی په لاس کې په پاکستان کې ما ډېر خلک لیدلي پاکستان کې په افغانستان کې چې د متعصب په قسم باندې خلکو ته دوی فکر کوي چې ته باید داسې کار وکړې دا د انتقادي والد ایګویي حالت ده څه چې زه وایم هغه به منې د بالغ حالت څه ده نو بالغ او عاقل دا خو په اسلام کې او په نورو حتی انساني قوانینو کې هم دغه عاقل او بالغ یو ډېر مهم رول لري چې دوی باید له عقلانیت نه استفاده وکړي خبرو کې او د ماشوم چې د هغه په درې حالته کې راځي ناڅاپي ماشوم چې د دنیا نه خبر نه ده چې په خوله کې راځي په خوشحالي سره یې د نتیجې ته هم توجه نه کوي او دا کارونه هم نه کوي یا یو غلی او عاجز ماشوم چې هغه ته خبرې وکړي امکان یې و یا نه درته ووایي دلته غلی په یو کونج کې قرار کښېني او یا هم غوسه‌ایي ده غوسه‌ایي ماشوم چې هغه قهر وي او کنځا شروع کړي دغه د موږ سوشل میډیا ته چې سړی لاړ شي او د افغانانو تبصرې په خلکو باندې وویني دغه شپږم حالت نه خبرې کوي خلک دا ډېر دلته لیدل کېږي نو دغه بس همدغه ځای کې به اوس پرېږدو روزې نه وروسته انشاءالله بیا چې وخت راسي بیا به نور په جزئیاتو باندې وغږېږو نو زه دغه بل حالت هم راځم چې موږ مخکې ویلي وو دغه 5 نیتونه د راکړې درکړې د موږ په خبرو د موږ په افهام او تفهیم د موږ په کمیونیکیشنز باندې تاثیر کوي او هغه دا دي چې تعامل ما امر دیگه مردم یا برای زیست که برای خود ما فایده برسه که برای از اونا فایده میرسه طرف مقابل یا نمیرسه با ما غرض نیست یا ایست که ما تعامل اشتراک میکنیم که برای ما فایده برسه به طرف مقابل ضرر برسه یا ایست که ما یک ضرر خورد تحمل میکنیم که اون نفر دیگه حس کنه که برش فایده رسیده یا او موفقتر شده که برای ما ضرر زیادترش نرسه یا ایست که ما قبول کنیم که خیر است که برای ما ضرر برسه مهم نیست که برای اون نفرم ضرر برسه
به این نیت ما معامله میکنیم امرشان. و این جنگی که حالا در غزه است، مثلا جنگی که بین دو کشورها شروع میشه، از اینجا خوب فهمیده میشه که این جنگ جوانه از دو طرف کشته میشه، مردم بیگناه از دو طرف کشته میشه، اما این قدر قهر و غصه دارن که فکر میکنه که خیر است برای ما ضرر برسه، مقصد به اون طرف ضرر برسه دیگه. اما نیتی که دوامدار بوده میتونه و به هر دو طرف فایده میرسن و ایست که به یک نیت معامله آدم اشتراک کنه که بر دو طرف فایده برسه، به خود و طرف مقابل، و اگر چندین طرف باشه برای کلگی فایده کلگی مد نظر گرفته شد. نو د ګټې یا د یو د بل سره د مفاد په هدف باندې تعامل. نو را بسوده د حقیقت قانون په باره کې موږ خبرې کړې وې چې حقیقت قانون د هر چا ته فرق لري. زه عموما دغه سلاید خلکو ته ښیم او بیا خلکو ته وایم چې تاسې دغه نقطه زه د قلم دغه نقطه چې تاسې وینئ دا تاسې ته ډېر نږدې ده که تاسې ته لرې ده. ته چې دغه عکس ته ګورې دغه نقطه تا ته نږدې برېښي له نورو نقطو نه او که لرې برېښي. عموما ځینې نیم خلک یې چې و دا ماته نږدې برېښي، دا لکه یو لکۍ کوټه یا صندوق په هوا کې ده او دغه کونج یې ماته نږدې برېښي. ځینې نور خلک یې چې دا زه داسې وینم لکه د یوې کوټې کونج ته چې ګورم د ما نه لرې برېښي. نو دغه ښه تشریح کوي دغه د حقیقت قانون چې انسانان عین شي چې ګوري مختلف تعبیر ترې کوي، مختلف تعبیر. نو کوم یو درست ده؟ دلته دغه شی راځي چې د حقیقت قانون وایي چې دا درې حالت لري، له درو نه زیات هم امکان ولري، اما درې. یو د ما حقیقت هغه زه څخه وینم، بل نور خلک تی څخه ویني، نور خلک څخه ویني، او اصل حقیقت څه شي ده. دې ته په څو رقم ولیدای شي. یو دا چې دغه یو کوټه ده په هوا کې او موږ پاس داسې لاندې نه ورته ګورو او دغه نقطه چې د موږ ته رانږدې ده، دغه د کوټې یو کونج ده چې موږ ته رانږدې ده. یا داسې چې په یوه کوټه کې موږ هغه د کوټې کونج ته له پاس نه ګورو او دغه نقطه لرې ده، د موږ نه د نورو نقطو نه لرې ده. او یا داسې موږ ته ویلی شو چې دا نه خطونه دي، نه مستقیم خطونه دي او په یو هندسي شکل باندې یو د بل سره یو ځای سوي دي. کوم یو درسته په دغه کې؟ نو که چېرته موږ دې ته وګورو چې ټولې درست دي، یو هم غلط نه ده، ځکه هر یو د یوې مختلف عدسې نه دې ته ګوري، د یو مختلف باور نه ورته ګوري. نو که موږ د نورو خلکو سره خبرې کوو او هغه یو اظهار نظر وکړي، موږ داسې ویلی چې د ما نظر درست ده، د ده نظر غلط ده. لږ زره هغه کې ویلي دي په قرآن شریف کې څو ځایه دغه صبر او حوصله رحم توصیه شوی، ان الله مع الصابرین. یو ځای ویلي، هغه بل ځای ویلي چې په سوره العصر کې چې هغه خلک موفق دي چې هغه وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نو که چېرته انسان په یوازې د دې چې راسن وایي چې نه تو غلط هستی، تو په غلطه لار روان یې، دغه د ما نظر درست ده، که لږ زره صبر وکړي او دغه قوانین چې موږ نن خبرې پرې وکړې، د عاطفي قانون، د حضور قانون، د مکان قانون، دغه ټولو شیانو، د تقدیر قانون، دغه ټولو ته چې سړی متوجه شي او فکر پرې وکړي، امکان لري وایي چې ښه د دغه نفر د حقیقت حلقه د ما نه فرق لري، دی مختلفې نتیجې ته رسېدلی راځي، په دغه کې هغه مخرج مشترک پیدا کړو. او یا داسې همدلي د یو بل په ځای کې درېدل یا د هغه له نظر هغه نقطې ته کتل
یعنی هغه قانون که عملی سي دوی موافقې ته پرې رسېږي چې وایي زه خو ما خو داسې کتل دا تاسې ورته ګوري دا هم یو واقعیت ده دا هم یو معقول هغه دا دی یو حقیقت ده یا یعنی د همدې په نتیجه کې دغه انسان انکشاف کوي تحول کوي او یو د بل سره د ژوند کولو او د همکارۍ موارد رامنځته کیږي یو واقعیتونه د لیدو وړ ګرځي یو بل عکس هم د لودین صاحب امکان لري تاسې به دې ته توجه کړي موږ دا ډېر په کاراو په د خپلو ورکشاپونو کې د تصور په حساب باندې دا عکس دوه نور عکسونه هم دي خو دلته موقع نه کېږي دا په داسې یو ورکشاپ کې چې خلک حاضر وي استعمالیږي نیم خلک ورکشاپ کې هغه یو عکس ورکړي بیا بل نیم ته بل عکس ورکړي ورته وایي چې دغه عکسو ته د 15 ثانیو په اندازه وګورئ بیا بیرته پټ کړئ بعد له هغه بیا دا عکس ورته ږدي هغه یو تعداد خلک چې ګوري هغه وایي چې دا د یوې ځوانې جلکۍ عکس ده او بل ګروپ ورته دا د یوې زړې ښځې عکس ده نو دا ټول دغه د حقیقت په حلقې پورې اړه لري د واقعیت په حلقې پورې چې موږ 15 ثانیې هغه د موږ محیط موږ چې لیدلي په هغه محیط کې موږ باندې څنګه تاثیر کړی چې موږ دا ووینو هغه بل ګروپ هم 15 ثانیې په یو بل محیط کې تیر کړي دي هغه بل رقم ویني نو دا کېدای شي د لیدونکو لپاره که لږ زره تشریح کړو که داسې فکر وکړي چې دا یوه ځوانه جلکۍ ده او ځان یې داسې اړولی ده داسې عکس یې له دې طرف نه اخیستل شوی ده دغه پزه ده او دغه زنه ده او دلته یو عامل په غاړه کې اچولی ده او دغه ویښتان دي او ټیکرام سر ده او دلته یو ګل هم ترې راغلی دا به یوه ځوانه جلکۍ اما که وګورې چې دغه پزه ده او دغه دوه سترګې دي او دغه خوله ده دغه زنه ده دا یوه زړه ښځه ده یعنی د ځوانې جلکۍ غوږونه د زړې ښځې سترګې دي او د زړې ښځې پزه د ځوانې جلکۍ د مخ یو برخه د مخ زنې ده او عامل د ځوانې جلکۍ د زړې ښځې خوله ده داسې ښیي یعنی دا خو دغه یو روښانه تصویر چې په سترګو لیدل کېږي یعنی د سترګو لیدل هم موږ دلته خبط بصري ویلې یعنی سترګې هم اشتباه کوي کله کله او بیا موږ ځینې حسي نور تمرینونه هم درلودل چې په یو بکس کې به دننه ځینې شیان کېښودل او خلکو ته به ویل چې په دې بکس کې څه شي دي ډېر احتمالات به ویلي بیا به یې په لاس کې به ورته ورکړل وویل چې څنګه دا دروند ده ووه دې کې خو شي شته بیا به یې وښورول بیا به هغه نور احتمالات رانڅېدل پس له هغه به یې دا خلاص کړل سره وبې کتل چې بیا هغه خپل تصورات چې پخوا لیدلي وو بیا به له دې سره مقایسه کړل ډېر تفاوتونه به رامنځته شول یعنی د حقیقت او د اصل شي او داسې موږ څنګه مسایلو ته ګورو څنګه یې درک کوو تفاوتونه موجود دي نو خلاصه به کو ډېر وخت مو ونیو دوستانو بخښنه غواړو موږ غوښتل چې دغه پروګرامونه د 45 دقیقو نه زیات نه شي اما چون دغه د روزې مبارکې میاشتې نه مخکې اخرنی پروګرام ده او دغه موضوع هم لږ زره مهمه وه نو د دې لپاره لږ زره وخت زیات ونیو خو خلاصه به یې کو خلاصه به یې داسې کو چې هغه کلي ته به بیرته راسو کلي باندې به یې خلاصه کو نو موږ وویل چې د انسان د ودې لپاره دغه 3 مرحلې دي 3 ساحو کې انسان ژوند کولی شي یا د دغو ساحو له منځ نه امکان لري یو نفر دغسې پسې پاتې شي اوپن سپیس ساحه محتاجی ساحه استقلال خودکفایی و ساحه فلاح و سلام و به هر ساحه که آدم میخواه خود برسانه از بعض موانع باید تیر شود از
محتاجی به خودکفایی که یک سفر انفرادی است. از 3 چیز باید تیر شود. اول زبان ساحه خودکفایی رو یاد بگیره، برای زندگی خود یک مقصد داشته باشه و انضباط داشته باشه که منابعی که ضرور است برای زندگی بر اساس همون مقصد برای زمون منابع را آدم اختصاص داده بتونه. و سفر بعدی از ساحه خودکفایی به ساحه فلاح و سلام و با تنهایی امکان نداره و میتونه همراه دیگه مردم در یک گروپ، در یک تیم، در یک اجتماع به وجود برسه. و وجود 3 مانع دیگه وجود داره که یکیش مدیریت ایگو که ما در پروگرام گذشته گپ زده بودیم، افهام و تفهیم که ما بعضی چیزایش در اینجا تشریح کردیم و انشالله در پروگرام بعد از ماه مبارک رمضان درباره جزئیات گپ میزنیم. و ششمش هم تعاون است، اما ذهنیتی که ما به تنهایی کمتر پیامد داشته می باشیم، یوازی که در گروپ کار کنیم، همراه گروپ کار کنیم و همراه زنای یک جا شیم، متحد شیم، یک دورنمای مشترک داشته باشیم، اهداف مشترک داشته باشیم، به زودی و موثرتر به اوج میرسیم. دیگه پروگرام دمیجا خلاصه میکنیم و ماه مبارک رمضان پیش از اینکه برسه برای کلی بیننده تبریک میگیم. خدا کنه که یک ماه تزکیه باشه برای کلی، یک ماهی که کل ما درباره خود و درباره جامعه خود، درباره امت فکر کنیم و تصمیم بگیریم که ما چی کرده میتونیم که یعنی حالت فعلی را یک ذره بهتر بسازیم. به اندازه هر قدر توان ما خوردم که باشن، قطره قطره دریا میشه. هر کدام ما یک کمی در این ساحه کار کنیم، امکان داره نتیجه بسیار زیاد باشه. رښتیا هم زه هم په خپل وار د روژې د مبارکې میاشتې را رسېدل ټولو وطنوالو ته، مسلمانانو ته مبارکي وایم او هیله لرم چې اول زه خپل ځان، بیا نور نږدې خپلوان، دوستان، همکاران، تاسو درانی صاحب په ښه صحت و سلامتۍ سره د روژې مبارکې میاشتې چې د رښتیا هم د تزکیې او تصفیې او د کمال، روحي معنوي کمال په لوري باندې د یو نوه سفر ده. موږ وکولی شو چې دغه خنډونه چې موږ او تاسو د خپلې بریا دپاره په نظر کې لرو، او الله تعالی هم خوشحالیږي چې څنګه وکولی شو چې د دغه ریاضت او د دغه تزکیې په میاشت کې په دغو شیانو باندې هم غلبه حاصله کړو او دې ته هم توجه وکړو، د قرآن عظیم الشان د معنوي پانګو نه او د ارشاداتو نه په ښه توګه باندې ګټه واخلو. الله تعالی دې موږ ته توفیق نصیب کړي چې د اسلامي امت خبره تاسو وکړه. دغه موانع دي چې موږ سره ویشلي یاستو او د تعاون او د یووالي مخې ته پراته دي او په دغه باندې غلبه حاصله کړو، د بشریت لپاره د خیر او سعادت وسیله سو. ډیره مننه درانی صاحب تاسو ته او نورو دوستانو ته هم له دې لارې نه او خیر که یو بل بس رو ببینو انشاءالله در روزه په میاشت کې هم تماس لرو. برای بیننده محترم، ما این پروگرام امکان است که تا فردا در یوتیوب شامل شوه. ما همون لینک افغانستان پیس چانل در کامنت های جا انداختیم، بیننده میتونه دو لینک بره و پروگرام های سابقه را بشنوه. به نظر ما این حال که 6 مانع کلش وجود داره در روژه تشریح شده. اگر در ماه مبارک رمضان وقت کس پیدا کنه کلش ببینه، یک مرور کنه به کل پروگرام ها، شاید بسیار مفید برشان واقع شما. و در این وقت اگر امی پروگرام ما را در رسانه اجتماعی خودم شریک بسازین که دیگه دوستام از این چیزا خبر شوه، دیگه ممنون می باشیم. و رمضان کریم از دیسه ماه مبارک رمضان برای کل تن تبریک میگیم و خدا کنه که به خیر و آرامی و به سلامتی تیر شوم. او ډیره مننه. نو له دې لارې نه
فعلا خدای پامانۍ کوو. الله تعالی دې موږ او تاسو وطنوال او ټول وطن په امن، خوشحالۍ او سعادت برخمن کړي، او الله دې موږ ته توفیق نصیب کړي چې د خپلو وطنوالو په خدمت کې اوسو. ودرس دا دواړه یو ځای په عکس کې را معلوم شو، بیا به خدای پامان سلوک. او ډېره مننه درانه. بس د خدای پامان دي. الله حافظ. راتلونکي پورې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.